چې په لوري د کعبې د چا سفر وي ما په داسې قافله کې چاله ورکړی بس د مرګه چې زیارت د یار کومه زما سترګې مدینه کې چاله ورکړی او زه به د هر چا نه سیوا غږېدم زه به د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه وروستو د ځمکې غږ راځي زما نه راځي زه به د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه وروستو د ځمکې غږ راځي زما نه راځي او یم مزدورکاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدورکاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدورکاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او پروردګاره څوک سوالګر راته مود روا پروردګاره څوک سوالګر راته مود روا پروردګاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردګاره څوک سوالګر راته مود روا پروردګاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دی وتلمه خو خپله یاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او چې د وختونو دانش صاحب وایي چې د وختونو په نیزو روان دی او هغه ژوند زما په خپو روان دی د برباد شوي ژوند پوښتنه کوي زه ورته وایم په مزو روان دی د برباد شوي ژوند پوښتنه کوي زه ورته وایم په مزو روان دی دا ته چې تللی نو وخت ولاړ دی خو ستا تصویر ته په کتو روان دی دا ته چې تللی نو وخت ولاړ دی خو ستا تصویر ته په کتو روان دی او دغه د کام د سر سودا چې کوي دا سړی تا سره په سو روان دی د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدای زمانه خدای ژوند خراب شو د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدای زمانه خدای ژوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو د تسبیحاتو چې پابند سړی و هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو او په وینو رنګ د پښتنو کور یم په وینو رنګ د پښتنو کور یم هی هی د رنګ رنګ حادثو کور یم په وینو رنګ د پښتنو کور یم هی هی د رنګ رنګ حادثو کور یم د شهید شو ارمانونو خار یم زه د لوټ شو قافلو کور یم د شهید شو ارمانونو خار یم زه د لوټ شو قافلو کور یم زمانه هیڅ پوښتنه نه ده شوې زمانه هیڅ پوښتنه نه ده شوې مالک خرڅ کړی په پیسو کور یم او زه د آبادو جوماتونو ښار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم زه د آبادو جوماتونو ښار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم مننه جي زه د آبادو جوماتونو ښار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم او زه مسافر د نامعلوم سفر یم د ختم شو فاصلو کور یم او د بلوچیانو په ګاونډ کې اوسم د رکو شو جنازو کور یم او دغه یو ملګري فرمایش کړو چې نوم به دا یو څو شعرونه نور وایم چې د دوزخ تګو جنتونه نو دانش صاحب وایي چې د دوزخ تګو جنتونه نو زه به ورتلم خو د یار پلونه نو د دوزخ تګو جنتونه نو زه به ورتلم خو د یار پلونه نو د یار په مخ باندې خالونه نو که سپاره کې آیاتونه نو د یار په مخ باندې خالونه نو که سپاره کې آیاتونه نو هغه چې ډیر انسانیت او چا کې په هغه ښار کې جوماتونه نو هغه چې ډیر انسانیت او چا کې په هغه ښار کې جوماتونه نو مطلب په زړه کې د چا نوم موجود ما پسې شاته اوازونه نو مطلب په زړه کې د چا نوم موجود ما پسې شاته اوازونه نو زمونږ درد محسوسول اسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نو زمونږ درد
محسوسول اسانو خو بازو خلکو پسې زړونه نو درمانه مونږ داسې خوبونه لیدل هغه چې هیڅ تعبیرونه نو د یو ملګري فرمایش کړو د هغه په خوښه باندې وامه باسط ته دې هم ډالی وي او شیرباز ته دې هم ډالی وي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پلي صراط په موهي سړی او بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه راځي سړی